یو کلی کې مشپاو د شپې یو بجوا بار راوتو طالبان را سره و رکو 10 مات چې ګورم اوس یو سړی دی ورخ بندې د پټي د سکه ول دا د پلاني پټي دی او بوله ډېر لاړې لګي په خپل پټي ور پرې دما او دا سړی د شپې ما تقریر کولو ما ته مخامخ ناسو جړلې هم با تقریر او د شپې ما ولیدو چې پردي پټي ته وب بندول او په خپل پټي ور سمول نال ته ورته دا ټکه وکړو یو بجوا چې سر د سنډا سرمند میخه د ورځې شیخ او د شپې خوري پردي مال او ظالمان تا خو جړلم د میګه ما ماس ختم زما په تقریر اوس پر پردي پټي نه وب بندو او په خپل پټي دی ور نو عزیزانو عرض می داو چې ایماندار او بے ایمان او منافق دیتا وای ایماندار دا معنا چې شپاره سنه داغه یقین وی دا الله په کلام باندې او بے ایمان دا معنا چې په خله وای او عمل د قران خلافی دا بے ایمان دی او منافق دیتا وای چې په خله یوي او پړې بلې لکه قران بیان کړي ومن الناس من یقول آمنا بالله ډېر د خلقنا الله وی دسدي چې غي وی آمنا بالله وبالیوم الاخر ما ایمان په خدای هم راوړی دی او ما ایمان په قیامت هم راوړی دی لیکن الله وی وما هم بمؤمنین دا مؤمنان نه دي ګوره دوی دا ظاهری دعوت اسلام ولی کوي یخادعون الله والذین آمنوا دوی دوکا ور کوي الله ته والذین آمنوا هغه خلق ته چې ایمان راوړی دی وما يخدعون خدای ته دوی چرته دوکا ور کوي دوی په خپل ځان کې داوي چې مونږ خدای دوکا کړو او مسلمانان مونږ دوکا کړ یو به کافر په جواب باسي وایي چې مونږ مسلمانان یو نو خدای له بم دوکا ورکو مسلمانان له نو الله ورته وما يخدعون دوی خدای چرته دوکا کولی الا انفسهم مگر خپل نفسونه وما يشعرون دا بیوقوف دي دوی له شعور نشتا پوهیږي دوی دا نه پوهیږي چې الله زما په سینه عالم دی زما د سینې نه خبر دی زه خدای له دوکا چرته ورکولې نو زما عزیزانو نن مونږ منافقان زمونږ هر ادا د منافقان هر زمونږ دین صرف په جبه دی زماره نه ښکته نشته دغه حدیث دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخر زمانه اسلام چې دی ابدا ارچا په دې جبه او د مړای نه بخکته نه دارچ نن د اسلام نوم ستا په ملک نواز شریف مغستو د اسلام نوم ستا په ملک غلام ساک مل شریعت بلم پاس کو مون چې اوس خبره میدان ته راوستل شروع کړه چې د شریعت بل وضاحت وکړي چې شریعت بل ستوي نو د خپل تالی 60 مليان پیدا کړي درباریان هغه تالی 60 وای چې دا مليان د شریعت بل خلاف کوي اوس الت عوام کلنعام الله د دې عوامو متعلق ویلي دي چې اولئک کلنعام دا عوام په شان د چارپای بل هم ضل بلکې چارپای نم زیاتی گمراه دي اډو په سم لار نه پوي سارته وسړي وي پلانې کار مې او پلاني پسې تله ما مانتا دوکا هوتا سودري سړي ښکاله دوکا شوي ول بس بیا باندې کیږي مالوس پڅکی د ور خطیر او په بیرته نه جاروزی نه جاروزی 13 ساعت په بیرته بیا 13 ساعت په مثال مړې د لحد ده مړی چا دي ژوند کړي په جړه اوس په مړی ته جړه کاده نو ته په جړه را ژوند کولې او درې سلوي ښکاله په دې بدبخت قوم تاسو دوکا دا منبران دی او دا وزیران دی او دا حکومت دی او دا اقتدار دی تاسو په وخت چرایشي جامو نه بارش اوس جاړی لګي څوک د زوی درخواست پلاس ګرځوي جی زوی مینه نو کریږي څوک کوئی سپای کیږي نه څوک کوئی لیس او کلرکیږي نه څوک کوئی سکر کس مونږ څوک به مونږ سره تاسو 43 سال رون سړیم د یو سړی نه 2 ځله نه چلے کی رون تاسو 3 سلوي ښکاله د دې سړو نه خمارانو خړی او بدبختو تر سلا د سړی ځامن کې گئی نه بني ادم نشوي زما عزیزانو عرض داو چې مونږ منافقان هر چا سره منافقت کو دروغ وای شریعت دل دروغ وای شریعت ستوي شریعت د غل نه لاس پرې کولو ته وای شریعت زناکار سنگسارولو ته وای شریعت شرابي په درو وهلو ته وای شریعت دې ته وای ته د شریعت بل وضاحت وکړه دروغ ولې تر کومه پورې به ته دا ملک
پتیاره کې ساتي که ملک پتیاره کې ساتي نو خدای خو پتیاره کې نشه ساتي تاسو وګورئ چې دی خدای په پاکستان کې هر یو حکومت سره څه وکړ